محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق ځینې شروع کوو د 130 آیات دي. د ما قبل مضمون که زموږ په یاد و هغه دا و مخکې تر دې په ډېرو آیاتو کې د هغو 126 آیاته څراونه چې تر دغه 129 پورې چې و ګرد دغه مضمون و چې ابراهیم علیه السلام د مکې باشندګانو ته دعا کړې وه او بیا وروسته چې د زوی ورسره و اسماعیل علیه السلام دواړو دعا کړې وه چې یا الله موږ مسلمانان وګرځوه. ګرد عمر چې سړی عبادت وکړي د عبادت سره باران وروسته چې دعا ملګرې کړي دا نو ډېره تمه ده چې قبوله دې شي. نو دا خو یو عبادت و چې الله کعبه جوړه کړي دوی جوړه کړه برای دعا اول دعا څنګه کوله ول ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله موږ مسلمانان یوازې ځان ته نه پسې بل دعا کړو ومن ذریتنا امة مسلمة لك برای زموږ په اولاده کې دغسې امت پیدا کړي چې مسلمان بیا پسې ورته ویلي و دعا کې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یا الله په دوی کې د دوی د ډلې څخه رسول راواستئ. نو چې د ابراهیم و د اسماعیل د دواړو ذریه اولادی نو هغه خو هغه د اسماعیل علیه السلام څه چې زیږي باره دغه ول په دوی کې د دوی د ډلې خو نو دغه معنا چې عربی النسل هغه نو هم لکه محمد علیه السلام دغسې رسول ورته راواستوه چې هغه رسول بیا هغه څو کاره کوي چې بیان شو چې تلاوت کوي هغه آیاتو ترجمه ده او د هغه احکام هغه پټ پټ رازونه دي او د دې خلکو د زړو تزکیه ده چې د کفریاتو شرکیاتو څخه پاکي. خو دغه غوښتنې ګرده د دې دپاره دا مخکې آیاتونه تېر سوي وه چې د ابراهیم علیه السلام دعایو په باره کې د مسلمانانو سوي دي. دا چې زده سوه دا خبره اوس چې موږ کوم آیات شروع کوو په دې کې الله تعالی د هغو خلکو غلطي اوس راښکاره کوي چې ښه په سترګو موږ لکه د پښتو په لهجه به نو زه ووایم چې پښتون چاته چې دونه خبرې وکړي برای په سترګو ونیسي نو لهجه دماغ کار نه کوي نو ته پر غلطه لانه یې چې هغه دعا کوي خدایه موږ دواړه په مسلمانانو کې حساب کړي. هغه دعا کوي چې خدای پاک زما او د ده په اولاده کې مسلمانه ډله پیدا کړي او په هغو کې د دې د قسمت څخه رسول را وپاڅوي او ته محمد علیه السلام نه منې چې یا دا چیرې د خدای رسول دی د جیو د ابراهیم سره څه د جیو د ابراهیم دغه نه تړاو دی چې نبي علیه السلام به ویل په یو حدیث کې راځي ول زه د ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه یم
چې کومه دعا ده وکړه چې الله پاک ته په دوی کې د دوی د ډلې رسول راوپاڅوي هغه زه یم. نو خو دغه نه مناسبات یې سره پیدا سو. نو ای یهود ای نصارا ته دعوه کوې برابر ابراهیم علیه السلام نو واقعي چې نبي و هغه منې نو او دا محمد نه منې، خو محمد د هغه سره دغسې نږدې رابطه لري چې د هغه د دعا په نتیجه کې الله پیدا کړی دی. خو دا حق د انکار ته څنګه کوې؟ نو اوس موږ کوم آیات وایو د دې خلاصه څه شي ده؟ خلاصه یې دا ده چې د هغو کسانو چې د امت محمدیه څخه مخالفت کوي د هغو غلطکاري الله پاک بیانوي. څنګه فرمایي ومن یرغبو، ومن څوک دی یرغبو چې دی رغبت وکړي مخ دې واړوي عن ملت ابراهیم د ملت و د جنه څخه د ابراهیم الا مګر نه من هغه څوک سفیه چې د بې عقل کړي نفسه خپل ځان. لکه سړی موږ پښتانه چاته نه وایي موږ ته داسې نه ورته وایي چې ته خدای خر پیدا کړی، ورته وایي خر مه کېږه، ځان په کاسته بې عقل کوي. کېدای شي په مضمون تسپوږي خدای الله پاک ورسره ازلي بدبخته پیدا کړي بې عقل معنا ناپوه، یا چې دا په خبرو سر خلاصېږي د ځان د تاوان په باره کې یو پاولی ولاکه خطا باسي، بل ته به د زرو تاوان رسېده، بل د کور مخ ته به نجاسات هم غورځي، دیوال به مور خرابوي، به مور تویوي، هر څه به کوي. د ده پر دیوال کلي کرښه وکړه، ښکنځل کوي، جنګ کوي، توپک را اخلي. نو خو باره خلک څه ورته وایي؟ ته برای خر مه کېږه، دغو نه دې دماغ ولاکه خراب کړي چې بل ته دغو نه تاوانونه رسوي، ځان غول اچوي او خپله چې د یوې روپۍ تاوان در رسېږي باره جنګ ته ماباده مړي ته ماماده. رب العزت سره کم وایي په ښه لهجه ومن یرغبو څوک رغبت کوي عن ملت ابراهیم د ملت و د جنه د ابراهیم الا من سفه مګر نه هغه څوک چې هغه بې عقل کړي نفسه خپل ځان په خپله ځان بې عقلیت راشلی، بل څوک یې کوي یعنې دا د بل چا کار نه دی. استفهام انکاري و دغه ته وایي، ظاهره صورت یې د پوښتنې دی چې دا څوک دی، هلته انکار ورسره وي. لکه ته چې خپل کشر زوی پر یو کار ووینې یا مشر زوی پر یو کار ووینې چې هغه ستا څه بیریږي درته ښه ته دغه کارونه کوې، نو ته اوس داسې پوښتنه کوې، په دې پوښتنه پر ده انکار کوې، معنا چې دا مه کوه. الله وایي چې بې عقل نه وي، د بې عقل څه ماسې او بل څوک دغسې کوي، یعنې نو نه کوي بل څوک. هغه څوک یې کوي چې په کاسته ځان خر کوي، انا خود به باره جوړېدلی، یا زه دا ملت نه منم، دا د محمد علیه السلام، دا د محمد علیه السلام ملت نه دی، دا د ابراهیم سره شروع دی، د هغه ځای څخه دی، او ابراهیم دغسې دعاوې کړي دي. نو ای یهود ای نصارا ته په کاسته ځان بې عقل تراشلی دي. ترجمې ته به کېدای شي بیا متوجه یاست. ومن یرغبو دا د رغبت تورې چې دی طالبانو په دې تش پوهېږي، دی په معنا د محبت هم راځي، هغه چې د میلان په هغه وختو کې چې دی په معنا سره د اله یا د پی رغبه فیه په پلاني شي کې رغبت وکړي، معنا خوښ یې سو، رغبه الیه و هغه چې رغبت وکړي په اله متعدي سي، په عن که متعدي سو معنا بد ځنې یوړي ولاړې. نو ومن څوک دی یرغبو چې هغه دې بد یوسي عن ملت د ملت و د جن ابراهیم و د ابراهیم الا مګر نه من هغه څوک سفیه چې هغه بې عقل کړي نفسه خپل ځان یې په خپله بې عقل تراشلی، د دغه څه ما سوه بل څوک سته؟ استفهام انکاري، بل څوک نه دا رقم کوي. الله وایي نه کوي چې هوښیاري د سړي مغزه یې په سر کې. پسې رب العزت وایي ولقد په تحقیق سره دا وو د حال د پاره سلام یې لکه د قسم تاکید چې ورکړي چې قسم ده استفینا موږ غوره کړی وو خوښ کړی مو هو د ابراهیم په دنیا په دې دنیا کې، په دې دنیا کې الله وایي والا ابراهیم ما خوښ کړی د څه کار دپاره؟ د نبوت دپاره، د ولایت دپاره، او د خلکو دپاره چې خلک هدایت د الله او دین او توحید ته راوبوځي، د دغه دپاره ابراهیم الله وایي ما خوښ کړی وو. داسې کرامات مې ورپه نصیب کړه چې کعبه مې د ده په لاس ودانه کړه، تر ننه خلک طواف کوي، مناسک مې د ده په لاس خلکو ته وښول، صفا او مروه او مزدلفه او عرفات دا ګرده. په دنیا کې مې په ده داسې کارونه وکړه چې نور انسانان هغه نشي کولی. ابراهیم داسې کارونه کړي، آیات داسته کېدای شي یا حافظان بل ته څوک ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام به ستا امت و. څه معنا؟ یو سړی دی د به ستا ډلې کار کوي، دا کار په ډالو په لښکر نه کېدی مګر پر یوه سره املا ورته وتړه. نو خود الله ان ابراهیم کان امه، لکه خلک چې ګرده قوم وي چې د لښکر ته ځي باره وایي موږ به بایي چې راولا کوي پلانۍ رارې کوي، هغه د ګردو تمام دی معنا هغه د سلو کار کوای شي. نو الله وایي ما دی په دنیا کې دغسې غوره کړي وو، د ده چې مې دغونه غټ کارونه اخیستي دي. وانه فی الاخرة لمن الصالحین، وان په تحقیق سره هو د هغه ابراهیم فی الاخرة په آخرت کې لمن الصالحین بېشکه د صالحانو په جمله کې وي. په آخرت کې بیا چې تاسې وګورئ دی به د داسې صالحو خلکو په جمله کې چې د ټولو خلکو به غبطه پکول کېږي. نو چون د آخرت ته خو الله پاک وایي دی ګارنټي دی
په صالحینو کې دي، پر دې دنیا علاوه ما دی برګزیده کړی دي. نو چې ډېر بې عقل نه وي، په کسته یې ځان بې عقل تراشلی نه هغه د ملت د ابراهیم نه اوړي. په دې کې د چا حماقت بیان کړي؟ د یهودو و د نصاراو، چې ته چې د اسلام دین نه منې، د ابراهیم علیه السلام ملت اسلام دین دی. دا د ابراهیم ملت پردی شی نه دی، دا د ابراهیم ملت منحصر په چا کې دی؟ په اسلام کې دی. ته واځه د ابراهیم پر دین باندې یم، او چې د نبي علیه السلام خبرې درته وکړي دا نه منې. خو د ابراهیم ملت دغه منحصر دلته دی، دا د پیغمبر په خبرو کې دی چې نبی علیه السلام وایي. دغه د دعا سلسله ده تر نقل کړه چې ابراهیم ویلي چې خدای چې زما په ذریه کې دغسې یو رسول او پاسې چې دغه کتاب، خو دا د هغه غوښتنه ده. دا د محمد علیه السلام دین اوس پردی دی که دا هغه دی چې هغه ابراهیم غوښتي، چې هغه ابراهیم غوښتي، ام د خپلې ذریه دپاره غوښتي، خپله د اسماعیل الله وویل ربنا وجعلنا مسلمین، یا لا موږ دواړه مسلمانان وګرځوه. خو دغه زموږ دین چې محمد علیه السلام یې کوي او هغه د ابراهیم دین سره کټ مټ یو شی دی. او ای یهود نصارا ته په ابراهیم علیه السلام پسې خورا دعوې وایي چې بس هغه زموږ مشران دي، او دلته چې راسې رغبت کوي مخ اړوي. الله وایي دا چې په کس دی ځان بې عقل کړنی دا کار نه کوي. نو د دې آیات مضمون دا سو چې د ما سبقه څخه د ابراهیم علیه السلام د ملت انحصار په دین کې د نبی علیه السلام راوپاڅول شو. دلته د دې بې عقلي بیان کړه چې دی دومره بې عقل دی چې د محمد علیه السلام په نامه دا دین ورپېښ کړي یا نه منم چې ابراهیم ور یاد کړي برای نو مني بابا دغه هغه سره یو شی و خدای آیاتو څخه زده کړه چې دا عین هغه دی. پس دا بل آیات ترازو دلته الله عز وجل فرمای اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اذا قالوا چې له هو د رب هو د رب والاسلم مسلمان سه تابع سه انقياد وکړه. قال اسلمت دوله چې زه مسلمان یم د وخت سره چې ته وایې زه وخت لا تا ته تابع یم، چاته اسلام یم، چاته تابع یم لرب العالمین، رب ته د ټولو عالمینو. دغه ځای کې به کېدای شي تاسې متوجه یاست. الله پاک مخکې ویل چې موږ دی برګزیده کړی دي په دنیا کې. د هغه څه وخت مو په دنیا کې برګزیده کړي هغه خبر الله راپورته کړه اذ هغه وخت چې ما و ده تر مابین یو خبره وسوه. دغه خبره وایي په الهام ابراهیم ته وسوه. اذ هغه وخت دا اذ د چا دپاره ظرف دی؟ د هغه استفیناهو دپاره چې الله وایي موږ دی برګزیده کړي په دنیا کې. نو څه ټیم ده د هغه وختو قاله چې ویلي وله ده ته رب هو رب ده والاسلم ته مسلمان سه. ګوره الله پاک دته د اسلام امر کړی دی. ګوره دته لا د اسلام ویلي چې مسلمان سه. د په جواب کې څه ورته ویلي؟ قال اسلمت دور ته ویل چې اسلمت زه مسلمان معنا تابعدار یم چاته لرب العالمین، هغه رب لره د ټولو عالمینو مخلوقاتو. په هغه وخت کې ما دی برګزیده کړي. په دغه وروسته آیات کې بیا صیغه د اصلي ورته متوجه ده، او دی چې بیا خپله حکایت کې اقرار کوي اسلمتو وایي. په دې بیا د ابراهیم علیه السلام او د مسلمانانو در مابین اړیکه سره پیدا شوه چې هغه دی چې خدای دې هم د اسلام امر کړی او دی هم قبول کړی، او ته اوس راځې د اسلام بعد ابراهیم علیه السلام نو بیا ښه سړی هغه بیا مني. نو دی نه مني اصلي د یهودو نصارا او حماقت خو بیانوو چې ده خو دغه رقم اقرار د الله سره کړی و، دغسې وعده یې کړی و. پر دغه آیات نو سوال واردېږي چې ښه دغه چې الله دی برګزیده کاوه دا خو دغه خبره چې د دوی د الله تر منځ وسوله چې الله والاسلم دو الاسلمتو. نو تر دې د مخلق چې مخالف ابراهیم علیه السلام خامخا به نعوذ بالله نو یا به شرکیات کول یا به بل ګناه کول خو نه به سوی لا نه دي. نو الله در وسه برګزیده کړی نه دی. د دې جواب دا دی چې دا ار نبی چې دی د دې دا معنا نه ده چې تر نبوت د مخه دی ګمراه او چې نبی سبحانه لار پیدا کړ. تر نبوت د مخه چې نبی ته لار شوونه نه سوی دی خالی الذهن یې خالی الذهن دی ته ویل کیږي. موږ یو کښنی بچی لرو باره نو بیا په یو ګیرج کې شاګرد وو د کښنی په ځین کې اوس هغه د ګیرج سامانونه و پانی و د موټر خرابي و مریضي د په ځین کې سته خالی الذهن دی. منکر هم نه دی چې مخالفت کوي. ورزش استاد څه دي؟ استاد د ورځې یو شی دی برکه یو شی برکه. نو د مخه د استاد مخالف وو، د مخه د استاد مخالف نو موافق نو موافق څه معنا؟ موافق دا معنا چې نو ور معلوم نه دی چې شو وکینو هغه کړو ټول شته دا وکي یا دا وکي مخالفت د کوم ځای ښکارا کوي. نو ابراهیم علیه السلام ته چې درجه خبرې چې د اسلام تو وایي ترجه د مخه د جن په باره کې خالی الذهن د دنیا زدان نه دی. جن خدای ځان نه کړي خدای الله د طرف شوول کیږي. نو که وصفه محمد علیه السلام پر سرویش کلنې دی نبی در سرویش کلنې ورسته خدای ته جن رالی ته د سرویش کلنې د مخه نو دی بار نعوذ بالله مشرکو دی بار ګناکار وو دی د الله مخالف نه وو.
د جن پروګرام په مغزو کې دی لري نه. هغه وخت ورکول کېږي چې الله په 23 کاله کې ورته نازل کړي پروګرام د باره د جن غیږ زده شو. تر دې د مخه سړی مخالف نه بدل کېږي. نو ته بدل ته دا سوال نه کوې چې ابراهیم علیه السلام خو الله دغه اسلمت لرب العالمین د مخه د خدای په مخالفت کې روانو، په ګناهو کې به روانو، په کفریاتو شرکیاتو کې به نعوذ بالله روانو. موږ د هېڅکله نه ځینې لازمیږي. تر دې د مخه دی خالي دی. دې ته د فطرت زمانه وایي. معنی هغه چې بل پروګرام نوی راغلی نه دی، زوړ پروګرام لري لا نه. عباره نو منتظر چې څنګه به اوسي. دا دغسې وخت تېر شوی. دا سوال دلته ختم دی. دا پسې کې اوس یو قصه ده د وصیت. د وصیت قصه دلته رانقل کوي. په دې سره بیا څه شي کوي؟ په دې باندې رد کوي پر هغه یهودو و نصاراو باندې. یهودو و نصاراو دا دعوه کوله برای ول ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یعقوب علیه السلام، دا ګرد یهودو و نصاراو دغه خبره دی کوله. ول ابراهیم هم یهودي و، زه په دغه د یهودیت ولاکه واوړم. ابراهیم هم نصراني و. الله څنګه وایي؟ په دې وسته خبره که الله خبر دی. الله وایي هغه نه و یهودیان و نصرانیان ته واده چې شي د یهودیان و نصرانیانو. په دغه آیات کې د دوی خبر الله پاک را نقل کړی ده. الله د دې خبرې داسې رد کوي او هغه د دوی وصیت را نقل کوي. باره به ته پوه شې چې د دوی دغه خبره چې دغه نبیان ګرده یهودان بونې دی چې دا یهودو چې دا د دوی ډول دی لمزي نه درواغ دي چې وایي. ولې الله په پای کې څنګه انتم اعلم ام الله؟ ته خبره که الله خبر دی. الله خو دغسې بیان کوي. ته ګوره وصیت ته غوږ ونیسه. ووصى وصیت کړي و بها په دغه ملت سره. دغه د بها ضمیر دا ملت راجع دی چې موږ په جاسبکي کې وایي چې ومن یرغب عن ملت ابراهیم. د ابراهیم د ملت څوک مخ اړوي؟ الله وایي ووصى وصیت کړي و بها په دغه ملت سره ابراهیم علیه السلام بنیه و خپل اولادیت. د ابراهیم علیه السلام دا دوه زامن خو ډېر مشهوره دي چې اسماعیل علیه السلام دی چې د هاجري قبطیې څخه، بل اسحاق علیه السلام دی چې دا د سارې رضی الله عنها څخه و. وایي 6 زامن د نور درلودله. هغه بیا یو بله ښځه وه قنطوره بنت یقطن کنعانیه، د کنعان د خلکو د تخمه څخه وه. د کړې وه چې ساره رضی الله عنها وفات سوې وه، بیا د کړې وه. د هغې څخه الله 6 زامن ورکړي وه. مدین و، مداین و، زمران و، یقشان و، یشبق و، نوح و. دغه 6 زامن بیا د هغې وه. نو اسحاق او اسماعیل دا مشهوره دغه دوه. 6 هغه چا مشهوره نه دي. دا 8 دی چې وفات کېدی دا ګرد یې راټول کړ. لکه موږ چې څوک په مرض الموت اخته سي، موږ خو د دنیا او د جایداد حساب وکړو چې بابا د هېڅ چا روپۍ راباندې نه ده. که بیا څوک راله ورته بابا وصیت کړی دی ما د چا پور نه دی باندې. موږ دا شیان وایو. د انبیاو کار دا و چې لاده بیا راټوله کړه. بلل چې زه مړ سم بیا د دې جن وانه وړې. داسې نه چې بیا د خلک عطا به چې دغه جن حق دی چې ځینې وانه وړې. او نن دغسې زمانه راله چې پر هر پلار دا لازمه ده چې زوی ته وایي چې زویه که زه مړ کېدمه دا د زمانه فتنې خو را روانې دي. دغه کلمه چې موږ وایو دغه د محمد علیه السلام دین دغه قرآن دا حق دی چې دا نه پس خلک در باندې وکړي چې ورسره ویې نه منې چې دا د 1400 کالو زړې خبرې پسې لایقه. زویه زما دغه پیرزویه ده که زما په کول کوې چې ځینې وانه وړې. دا نبیانو دا وصیت به دغسې کاوه. اول د ابراهیم وصیت سره کم ووصى وصیت کړی و بها په دغه ملت سره د اسلام ابراهیم علیه السلام بنیه و خپل اولادیت چې دا ما در یاد. و یعقوب او دغه رقم یعقوب دغه و یعقوب پر ابراهیم ور عطف ګوره توای ورکړه چې دا نو ته ودرېږي. یعقوب خو چې بیا و علیه السلام د ده بیا چې و خو 12 زامن یې وه چې دا 12 قبیلې بني اسرائیل ځینې جوړ شول. نو په هغو کې د دوی چې و یو رومیل نومېدی، بل یې شمعون و، لاوي و، یهودا و، یستسخور و، زبولون و، زوانا و، نفتونا و، کوزا نومېدی، بل یې شیرا نومېدی، بل یې بنیامین نومېدی، بل یې یوسف علیه السلام. مشهوره بس موږ دغه یوسف بنیامین دي. دا نور نومان دا تاریخ راوړي دي د دوی د عبراني ژبې نومان دي. سره دا څنګه نومان دي لکه انګریزي نومان چې زموږ د نومانو ته خو ورته نه دي. یو دا یوسف یې دلته په قرآن عظیم شان کې ذکر کېږي. دا نور عبراني نومان و. او دا نومان داسې نه دي چې دا نو د ایمان جز دي که یو څوک وایي چې دا نومان یې نه عبارته به کافر کېږي. یو د یوسف علیه السلام د نامه څخه که منکر چې کافر کېږي خو قرآن راوړی دي. دا نور خو تاریخي مسله ده. کېدای شي دغسې نومان وي، کېدای شي نور نومان به دغه نه موږ پوهېږو چې د یعقوب علیه السلام څو زامن 12 پر 12 والي باندې ولي خاطر په سورة یوسف کې راځي. نو معنی دا تاریخ راوړي او ما درته ذکر کړل. خو بهرحال دی چې مړ کېدی هم دا 12 زامن یې راټول کړل. نو اوس ته وګوره ابراهیم علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام نیکه دی.
د وصیت خو چې د ابراهیم او یعقوب خو دواړو کړي دي، څنګه یې کړي دي؟ ته دې دواړو وصیتو ته غوږ ونیسه. ول یا بنیه، ای اولادې زما. دا بنیه دا نه دی، یو هغه د بنین جمع ده په یو په نون سره چې مکیږي لکه مسلمین دغسې بنین. بیا هغه بله یې د متکلم ده، هغه یې چې بنین جمع چې مضافه یې ته د متکلم هغه نون یې په اضافات کې وغورځېدی، هغه د جمع یې په بله کې مدغمه سوه، بره بني یې ځینې جوړ سوم. دا د ای زامنانو دغه ترجمه ده. ول یا بني ای زامنانو، ان الله بشک الله استفا خوش کړی دی لکم ستاسې دپاره الدین دغه دین د اسلام. ول الله ستاسې دپاره د اسلام دین خوش کړی دی چې پر دغه باندې ولاړ سي. فلا تموتن، تاسې مه مړه کېږئ الا مګر و په داسې حال کې چې انتم تاسې مسلمون مسلمانان یاست. پام چې مرګ په داسې وخت کې در باندې را نسي چې تاسې مسلمانان نه یاست، نو د اسلامه جلا کېږم د مرګ راتګ څه وخت معلوم. خو دغسې وصیت یې وکړي. دا ابراهیم خپل زامن راټول کړي وو هر څو سوه کاله مخکې چې وو. یعقوب عین دغه جملې وې چې بیا هر څو سوه کاله وروسته پیدا سوی دي چې بیا یعقوب علیه السلام زامن راټول کړي مې دغه جمله ویلې ده. ګوره د نیکه او د لمسي د دواړو وصیت و خپل اولادیت ته یو رقم دی. ورته ویې ویل چې تاسې یهودیان سئ. خو ته دغسې وایي چې دغه ملت در ټینګ کړي، دغه ملت چې د ستاسې لپاره الله خوښ کړی دی. پسې نو الله عز وجل اوس داسې فرمایي د دې وصیت تاکید کوي. نو یهودو خو ویله چې یا ابراهیم یهودي و، یا یعقوب علیه السلام یهودي و، پلانه یهودي و. هغه مخکې آیت مخکې ما تاسې ته وشو، هغه 140 دا ګردنبیان یاد کړ چې دا یهودان وه. الله نو اوس ورته وایي ام کنتم شهدا، ام کنتم آیا تاسې واست شهدا حاضران واست اذ هغه وخت حاضرېدی یعقوب و یعقوب ته الموت و مرګ. کېدای سي په دې مضمون په طالبانو تاسې پوه سئ، دې ته د ام تورې ویلې دي. ام یو منقطعه دی چې د ما قبله سره اړه نه لري د نحوې د لارې باره په معنا د بل سو، او یو عاطفه متصله ورته وایي د ام متصله دی. هغه نو مخکې هلته معطوف علیها جمله غواړي. معطوف علیها جمله دا ده چې الله ګواکې داسې ورته وایي او عندکم نقل، ستاسې سره نقل ستا یو چا پر غوږ در کړې ده. ام کنتم شهدا، او که ته په خپله هلته هغه یعقوب علیه السلام ته په هغه ګړې ناست وي چې د زامنو ته وصیت کوه. خبره کېدای سي د یو چا پلار د مثال په طور خوا مړ سوی دی، نو کشنی دی برای زما بابا دغسې وصیت کړی دی. نو خو بل باره ورته وایي چې دا ستا د بابا وصیت ته ته ناست وې، که ناست نه وې یو بل ښه سړي درته ویلي دي. خبره چې په دنیا کې ثابتېږي یا په روایت ثابتېږي یا په مشاهده ثابتېږي چې خپله یې ووینه. الله دغسې ورته وایي چې تا ته یو چا روایت کړی دی، دغسې څوک چې هغه درواغ نه وایي، او که ته هلته حاضر وي. روایت خو دې ولاکه سته، ولې په روایت کې خو هغه مخکې آیات کې چې اوس ما تاسې ته در وښوه په 140 په پای کې څنګه الله پاک ذکر کړي وو. ول انتم اعلم ام الله، نو ول قل انتم اعلم ام الله. ته په خبره کې الله په خبر دي چې روایت خو ته نه لرې درواغ وایې. نو خو پاته سوله د عقل مسله. د عقل مسله به دې اوس هم دغسې پر دنیا پر دا لاس ښکاره کړم چې دا ستا هغې خاص غدولي دي. ولې نو چې ابراهیم علیه السلام بیا پسې د هغه زامن اسحاق علیه السلام، بیا د اسحاق علیه السلام څخه یعقوب علیه السلام، بیا د یعقوب علیه السلام څخه وروسته دا زامنان، بیا د دې دوو زامنانو په سلسله کې چې ډېر په زرو کلو ولاړ سي اخوا ته موسی علیه السلام باره پیدا سوی. یهودیت خو د موسی علیه السلام سره شروع دی. عیسائیت در موسی علیه السلام بیا 300 کال وروسته عیسی علیه السلام پیدا سوی دی. عیسائیت چې دی نصرانیت خو د هغه ځای را شروع سوی دی. نو چې په زرو کلو دا دوه نه بیا وروسته دي. او ته باره وایه و ابراهیم علیه السلام یهودي و، لکه سړی چې اوس مثال ووایي باره وایي چې دا قومونه به در یاد کړم چې بارګزو پښه خو د 800 کاله سره شروع ده، او یو بارګزی را ولاړ شي باره آدم علیه السلام هم بارګزی باره خلک برخاني وایي ډرې وایي زموږ ته څه وایي. خو ستا ګه سره د ګرد قوم 800 کاله کېږي، د آدم علیه السلام 10,000 کاله مخکې کېږي. دا ته پر هغه تاوانه الله دلته دغسې خبره ورته ښیي چې روایت خو ولاکه لري او خپله هم هلته نه وی ناست. نو د کومې خوا وایي که د تاریخ مسئله ته راسي، په تاریخ کې د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تر مابینځ په زرو کلونه دي. دا ته څنګه وایي یهودیت خو د دې ځای شروع دی، ته هغه یهودي و. خو دا عقل هم نه مني. نو خبره چې نه عقل اخلي نه نقل اخلي، دا خبره د منلو ده. نو الله یې دغسې ورردي. څنګه ورته وایي؟ نو دا خبره په نقل ده. ام کنتم او که تاسې واست شهدا شاهدان واست اذ هغه وخت حق داره چې را حاضر سو یعقوب و یعقوب علیه السلام ته الموت و مرګ. هغه ته چې مرګ را حاضر سو تاسې هلته واست. وصیتونه خو دواړه تېر کړه چې ابراهیم هم دا وصیت کړي و، یعقوب هم دا وصیت کړي و، ته هغه د یهودیت وصیت کړي و. الله څنګه ورته ویل ام کنتم څخه مخکې هغه معطوف علیها جمله کسیس په ذهن کې ما وویله چې آیا ته نقل لرې
او که ته شاهد یې. نقل خو نه لري، په یوه کتاب کې نه دي راغلي چې ابراهیم علیه السلام یا یعقوب علیه السلام یهودي و. او که ته حاضر یې چې یعقوب علیه السلام ته مرګ رالی، اذ هغه وخت قاله چې ده ویله، دغه اذ د اول اذ څه بدل دی چې الاذ حق لري چې کوم وخت یعقوب ته مرګ را حاضر شو. الله وایي اذ هغه وخت کې دریادون قاله چې ده ویل لبنیه خپلې اولادې ته ولما تعبدون، تاسې به د څه شي عبادت کوئ من بعدې وروسته زما. قالو دا ګردو زامنو په یوه غږ به راورته ویل ولنعبد الهک، نعبد موږ به عبادت کوو الهک د معبود ستا چې ته د چا عبادت کوې، و اله آبایک او د معبود د پلرو ستا. آبا جمع د اب ده، اب پلار، آبا پلرګنۍ. نو موږ به ستا عبادت کوو او ستا د پلرګنۍ. د یعقوب علیه السلام پلرګنۍ څوک ده؟ ور یادوي ابراهیم چې ابراهیم دی. ابراهیم د یعقوب علیه السلام څه کې دی؟ نیکه، د نیکه سره شروع کړ. و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام. دغه دوه زامن یې پسې ور یاد کړل د ابراهیم علیه السلام. نو دا اسحاق علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام پلار شو سیری. اسحاق و اسماعیل خو بیا سره ورونه دي، نو خو اسماعیل علیه السلام یې اکا سو. ابراهیم علیه السلام چې بیا د اسحاق و د اسماعیل د دواړو پلار د هغه نو د دوی نیکه سو. په مضمون کې داسې پوهېدلي یاست یعقوب علیه السلام د چا زوی دی؟ د اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام. په دا مابینځ خو د اسحاق علیه السلام دلته ورور له اسماعیل علیه السلام. نو دا د یعقوب علیه السلام اکا کېږي. د یعقوب علیه السلام به خپلې اولادیت ته ګرځي چې که زه مړ کېدم د چا عبادت کوي؟ هغو ورته ویل ستا د خدای چې ته عبادت کوې او د هغه خدای چې ستا پلرګنۍ عبادت کوه. په پلرګنۍ کې څو نفر ور یاد کړه؟ 3 نفر ور یاد کړه. یو هغه ابراهیم چې د سر نیکه دی، بل خپل د دوی نیکه ور یاد کړي دا چې اسحاق علیه السلام دی، بل هغه اکا ور یاد کړي دا هم په آبا کې راغلی. دا چې زه دا تاکید درته کوم پر ګوتو داسې کومې شرعي مسله دلته شته. شرعي مسله دا ده چې اکا هم د پلار درجه لري، که نه درلودې الله د آبا نوم نه پرېښاوه. ولې اسماعیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام د زامنو کله نیکه کېږي؟ خو نیکه یې نه کېږي. نیکه خو چې پلار یې یعقوب دی، د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق دی، اسحاق یې نیکه سو. ابراهیم علیه السلام یې ور نیکه سو. اسماعیل علیه السلام په دې کې څه کاره دی؟ خو فقط د اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام ورور دی، نو خو د دوی اکا بره کېږي، د پلار ورور یې بلل کېږي. نو الله په آباو کې د آبا نو دغه خلک دي. نو د دې څه دغه شرعي مسله ثابتېږي چې اکا حکم د پلار لري. دا رقم دی. پسې پسې ورته وایي دا زامن وام الها واحدا، په داسې حال کې چې هغه واحد اله دی. بابا بیرېږه مه چې دوی به شرک وکړي. شرک خورا بد کار په ګناهو کې بدترینه ده. نو دوی د بابا ته ډاډ ورکوي، بابا چې د زکندن وخت دی چې الها واحدا د یوه الله سم ولا کفر بله بوز. پسې په پای کې څنګه وایي ونحن له مسلمون، ونحن موږ له دغه الله ته مسلمون. ګور د مسلمانانو منقادین یو. د آیات پای ته چې اوس وګورئ د یعقوب علیه السلام 12 زامنو لا موږ مسلمانان سیدي ښه یهودو ته واضح د یعقوب علیه السلام په نسل کې یم، د هغه په کروسیانو کې. نو خو هغه د هغه ستاسې 12 پلرو ګردو ول نحن مسلمون. ته به واضح یهودي ګوره دا بل رد شو د دې دپاره پیغور شو. نو الله پاک ویل چې بیخي یې د خره ماغزه نه یې خوړلي، هغه د دغه ملته نه اوړي، د اسلامه بد نه وړي چې یا یهودیت پر بې د نصرانیت پر بې د. خو دغه کیسو ته ته وګوره چې ابراهیم هم دعا کول چې خدای ما مسلمان کړي، زوی هم کوي اسماعیل چې خدای ما مسلمان کړي، دعا یې هم دغه کول چې خدای زموږ په ذریه او اولاده کې مسلمان ملت را پیدا کړي. او الله هلته ورته ویلي په حدیث کې راځي چې الله ورته ستا دعاوې ما قبول کړلې. بیا وروسته چې الله پاک ابراهیم ته ویلي چې اسلم اسلام راوړه، دوت الاسلام ته ما اسلام راوړ دی. بیا دا وصیتو ته پسې وګوره، د وصیتو په پای کې ګرد اولادو د خپلو پلرو ته ویلي دي څنګه چې نحن له مسلمون، موږ مسلمانان. نو دغه قصې چې نقل شوې دا وصیت را نقل شو. اوس نو ستا خبره د عقل د لارې سیي ده که د نقل د لارې؟ د نقل د لارې خو غلطه شوه. نقل خو الله وایي دا دی ما درته وکړه چې وصیت اصلي دغه رقم اوس پر اسلام باندې دستخط کړه سره اوسو چې موږ د اسلام څه نه اورو، د اسلام دین ټینګوو. او نقل ته چې راسې نقل لرې ته په بل کتاب کې چې په هغه کتاب کې چې ذکر شوي چې یا ابراهیم یهودي و، نو خو د ځانه یې جوړی. د ځانه چې بیا جوړی نو عقلي سوال دا دی چې موسی و عیسی چې د موسی څه یهودیت را شروع دی، د عیسی د وخته څه نصرانیت را شروع دی، دغه دوه جنه چې دي دا در ابراهیم و در یعقوب په زرو کلو وروسته دي. دا خو بیا وروسته چې زرو کلونه تېر شوي دي دا دونه چیچ برز نه پیدا شو. بعد 12 نفره چې ته په بسته قومو باندې اړه دا 2000 کاله غواړي. نو ته دا پر هغه څنګه تاوانه چې هغه يهودي او حاله چې يهودیت دغه ځای څخه چې سوي درشلو سوي. نو دا عقل ام نه در سره مني. اوس یو غټ سوال بار دا يهودو نه سره پر اسلام لري.
هغه وایي نو دا سوال چې ته پر ما باندې کوې چې دا نصرانیت خو د عیسی علیه السلام سره شروع دی، یهودیت موسی علیه السلام سره شروع دي، دا دوه نبیان خو تر ابراهیم او تر یعقوب په زرو کلو وروسته دي، نو ته څنګه دا وایې چې هغه یهودي وو؟ نو خو پوښتنه هم زه کوم، نو نبی علیه السلام خو تر موسی او تر عیسی یو 1500 کاله خواته وروسته دي، نو دی ته مسلمان بولې، ته څنګه دعوا کوې چې دا مسلمان دی هغه مسلمان دی؟ با چې د عقد د لارې زما دعوا نه منې، نو ستا دین خو د محمد علیه السلام سره شروع دی او توانایي پر چا باندې؟ پر ابراهیم علیه السلام، پر اسحاق علیه السلام، پر اسماعیل علیه السلام، پر اولاده باندې. ته نو څنګه ځان پسې نو ستا خبر هم دغه رقم ده، د عقد د لارې د تاریخ د لارې خو دا هم سره جلا ده، نه سره لګېږي. نو موږ وایو چې جناب ته یې پلا د اسلام ترجمه وپېژنه. اسلام وایي څه ته؟ اسلام وایي و دغه ته چې الله ویل چې منې دا انقیاد ته وایي، غاړې ایښولو ته ویل کېږي. په دغه معنا موږ وایو چې د نبي علیه السلام و د ابراهیم و د ګردو چې و دین یو اسلام. اسلام څه معنا؟ غاړه ایښول. چې الله څه ویل ابراهیم غاړه ایښې حتی تزوی الی لیدو ته چمتو شو. چې الله څه ویل زامنان هم دغه ویل چې الله مسلمان مې کړي چې ته څه وایې زه غاړه ورته کښېږدم. د یهودیت هم دغه معنا ده چې الله څه ویل غاړه ورته ږدي. که ته د یهودیت او د نصرانیت هم دغه معنا کوې چې الله څه ویل غاړه ورته ږده، نو الله خو درته وایي چې محمد علیه السلام کلمه ووایي، کومه ده چې کوې؟ نو خو د یهودیت دغه معنا نه ده چې الله څه ویل ته غاړه ورته ږدي. کېدای شي په خبره پوه شوې. ته خو یهودیت دغه بولې چې بس یو موسی منمه، بل نبي ما ته مه رايادوه، زه بل نه منم، آخر زمان نبي بیا د کومې خوا دی. نو دغه یهودیت چې دی دغه ته نسې تاوانولی پر چا؟ پر ابراهیم علیه السلام. کېدای شي په خبره پوهېږي چې زما د اسلام ترجمه خو ستا داسې معنا غاړه ایښول. دا غاړه ایښول لکه محمد علیه السلام چې کوي په دا ګردو نبیانو کې یوه غاړه د الله د امر الغړولې ده. نو خود زم چې هغه ګرد مسلمانانو دغه دین په هغه پشتره دغه د اسلام دین دی، هغه اسلام چې الله وایي موږ منو، هم چې الله وایي موږ منو. که وایي یهودیت او نصرانیت هم دغه معنا چې الله ویل بس زه منم. اعظم نو الله خو په تورات کې درته ویلي چې محمد علیه السلام ومنه بابا خو نه منې نه خو دی په انجیل کې درته ویلي چې محمد علیه السلام ومنه منې یا نو خو معلومداره د یهودیت دغه ترجمه نه ده چې الله هر څه ویل کې کوه. نو چې دا ترجمه نه سوه معلومداره تا خپل په زړه کې یو شی سره جوړ کړی دی، نو دغه شی پر نسې تاوانولی. زما اسلام خو زه ځکه پر هغه تاوانوم چې هغه ځای راشوی دی چې د اسلام معنا به هر چا ته په هر لغت په کتاب کې چې ګوري د هر ماته چې پوښتنه کوي اسلام معنا غاړه ایښول د الله اوامرو ته، د ابراهیم سره ونسبت محمد د ګردو نبیانو دغه طریقه وه. ستا د یهودیت خو که د هغه ترجمه یي خو هېڅ سوال نشته پکښې، واقعي زموږ پر سرو سترګو معنا داسې دی. یهودیت هم دغه معنا چې د الله امر منل، مګر نو راسه ویې مننه نو خلاص ورته دروم دي چې دغه د الله امر دی، قرآن ومنه، دغه دی په تورات کې شته، محمد کوې نه کوې. نو یهودیت معنا ته غلطه کوې، نو هغه دغه معنا نه ده چې الله هر څه ویل ویې کوې. د ځانه یو شی سره جوړ کړی دی، د یهودیت هم دې پرېښی دی. خدای موږ ته ویلي چې یهودان سي، خدای راته ویلي چې نصارا سي. الله وایي معنا هغه درته ویلي نه، هغه دغه دي وصیتونه یې رانقل کړه. الله وایي ځان چې مسلمانان سي، مسلمان معنا تابعدار سي، احکام زما ومنه، چې هر حکم درلي هغه منه. یو وخت حکم رالی ورکه جامه بردار سوغه چې کوي خلکو سید، بل وخت حکم رالی چې یمنځ خلک وای سید، یو وخت مخ بیت المقدس ته ګرځاوه چې مسلمان یې هغه وای سید، بل پلا برابر ته کعبه ته مخ ګرځاوه چې مسلمان یې هغه وای سید، او چې مسلمان نه انقیاد نه لري هغه ته چې وادي خو ته مخ ګرځاوه شدي دا بل پلا ترخ شاند وای پلا مدیس کې بیا مدیس کې کته سي سپارسي زو وسچم وکم د الله په اوامر کې دا چې مونږه نه علاوه ته مسلمان نه یې، يهودیت او نصرانیت پر نبیانو متوانه. نو دا د نن په آیاتو کې چې په دغه وسیتو سره د يهودو دغه دعوه رد کړه چې دوی د خپل يهودیت پر اوغه نبیانو تاواني. الله ډیر سره لري یاست، نه نقل ولا که خبره ومني، نه عقل ولا که ومني. واخر دعوانا الحمد لله.